د غني بابا یو ډیر معنوي نظم دی چې انسان ته پکې خپل لار او خپل منزل سیده کېدی شي کو چېرې غور پې وکړو. سرنامه د زه په دې نظم کې غني خان ملا صاحب ته په داسې انداز مخاطب دی او وایي چې ای د منطق فلسفو مولا، ای د جنت د قیسو مولا، ای د جزا او قسمت مولا، ای د دوزخ او جنت مولا، مکړه ماته قصې د ژوند ناورم زه ستا قصې د ژوند، زه نه مالی یم نه خان د باغ، ماته څه لکې داستان د باغ، زه خو د شاتو مچۍ یم، شات پیژنم او ګل پیژنم، زه یو وړه لولکۍ یم، سات له راتلل او تلل پیژنم، زه یو چپه د نسیم یم، بس یو لمحه د ماښام پیژنم، زه یو قطره د شرابو یم، شونډې پیژنم او جام پیژنم، نو ماته څه لکې داستان د باغ، زه نه مالی یم نه خان د باغ، زه خو د شاتو یوه مچۍ یم، شات پیژنم او ګل پیژنم، زه یو وړه لولکۍ یم، سات له راتلل او تلل پیژنم، زه خو یو شرنګ د ګونګرو یم، خپې د رقاصې کې تال پیژنم، زه یو بسری د سوز یم، زه یو بسری د سوز یم، غم پیژنم او وصال پیژنم. زما عزتمندو غني خان ملا صاحب ته ولې مخاطب دی په دې نظمونو کې چې د خپل ځان تعارف ورته کوي او خپل حقیقت ورته ښایي چې یاره زه څوک یم، زما کار څه دی، زه راغلی سړی یم. نو په دې کې بیا غني خان ملا صاحب ته ولې مخاطب دی؟ آیا دا د ملا توهین دی، سپکه ده که نه د ملا صاحب د هغې غلط تصور، کم تصور چې ملا صاحب عوامو ته یعنی عامیانو ته وړاندې کړی دی او عامیان د لوګي په بنیاد باندې یو عمارت ودروي او روان دي خیجې پې. نو غني خان ویني د سترګو خاوند دی او ویني چې یاره دا د لوګي په بنیادونو باندې چې کوم عمارت د ملا صاحب روان کړی دی دا په پورته نشي ختی او دا به هم په دې عامیانو رارتاویږي. نو غواړي چې یاره د ملا صاحب د دغې غلط تصور، د دغې بې بنیاده تصور تصحیح وکړي او لار ورته سمه کړي. نو څه ورته وایي؟ ای د منطق فلسفو مولا، ای د جنت د قصو مولا، ای د جزا او قسمت مولا، ای د دوزخ او جنت مولا. زما عزتمندو غني خان ځکه ملا صاحب ته مخاطب دی چې ملا صاحب په هر کتاب کې او په هر بیان کې په هر واعظ او نصیحت کې فقط د جنت قصې کوي او د دې سره یو منطق دی او فلسفه ده او فقه ده، نور سره څه نشته دی او هم د دې څیزونو یعنی چې هیڅ فایده ترې چاته نه رسي او بس خلق پسې روان دی. نو غني خان دقې ملا صاحب ته وایي چې منطق هم فلسفه ده، فلسفه هم منطق دی که نه. درس نظامی په دې نظام کې مدرسو کې ورته منطق وایي او په یونیورسټو کالجونو کې ورته فلسفه وایي. فلسفه څه ته وایي؟ بحث مباحثه کول، لکه عام تاسو ته د دې تعارف کوم او یو شاعر لیکي کنه چې فلسفے کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، دور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. لکه څوک چې په مناظرو او په بحثونو کې په مباحثو کې پریوزي چې الله یو دی که دوه دی او درې دی که څلور دی او عقیده څنګه ده دا او کنه وجود او جسم کنه دا مختلف عقیدې دي او مختلف فلسفې دي. نو کله چې مولا په داسې خبرو کې پریوزي دنه الله ورک شي. فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، فلسفی ته په خبرو کې په مباحثه کې الله نه ملويږي ځکه چې د لکه الله تعالی د دنه د مباحثو مطالبه نه کوي چې ته زما په حق له مناظره کې مباحثه کې. لکه چې غني خان ورته وایي کنه چې ما ته یاد خپل ګناه کو ستا نه ير خپل نه کوي کو ما جانان کو دلبر کو ہوتا تکي او نه تکي کو. ته مباحثه کې او د الله مطالبه ده چې ما خپل کا، ما د ځان کا، ته زما شه او ته په یو په دوه په دریو په څلور کې پرېوتې. نو ځکه غني خان
مولا ته وایي چې اے د منطق فلسفو مولا، اے د جنت د قصو مولا. د مولا سره منطق ته فلسفه ده، فقه ده، نور سره څه نشته دی، او د جنت قصې دي ورسره. اے د جزا او قسمت مولا، د مولا صاحب سره د ژوند د تیرولو او دې دنیا ته د راتلو څه نظام داسې نشته دی، نو د جزا او د قسمت خبرې کوي. چیرې ښه دې وکړو داسې به کېږي، او بس دا خو د الله چې څه وشي وایي دا بس تقدیر و. او اے د دوزخ او جنت مولا، د ده سره څه دي، کو د ده خبره دې ونه منله جنت دوزخ ته به ځې، جهنمي کېږي، او که د ده خبره دې ومنله بس جنتي مسلمان. نو غني خان ځکه دا مولا صاحب په دغه خبرو باندې رابلي که نه چې ستا سره څه دي. د مولا سره حقیقت کې د ژوند د تیرولو څه جامع نظام نشته دی، او د څه دپاره چې الله تعالی د انسان له ژوند ورکړی د هغې نه هم دی ناخبره دی. د ده سره نه دنیاوي علم شته دی او نه ورسره د هغې دیني، یعنی د هغې دین علم شته کوم دین چې الله را لېږلی دی، د هغې نه بلکل دی بې خبره دی. نو غني خان ورته دا څلور خبرې وکړې، بیا ورته وایي چې مه کړه ما ته قصې د ژوند، او ناورم زه ستا قصې د ژوند. ته ما ته د ژوند قصې ولیکې، ستا سره د ژوند د تېرولو څه نظام نشته دی، نو ما ته بیا د ژوند د تېرولو قصې مه کوه. د ژوند د تېرولو قصې به څوک کوي؟ ساینسدان به کوي، محقق به کوي، چا چې په کائناتو باندې غور کړی دی او د کائناتو نه انسان له د فایدې او د نفع رسولو سامان مهیا کړی دی، دریافتونه یې کړي دي، ایجادات یې کړي دي، یو نظام یې جوړ کړی د انسانیت لپاره چې انسان به ژوند څنګه تیری، د انفرادي ژوند به څنګه، د اجتماعي ژوند به څنګه، د انفرادي حقوق څه دي، د اجتماعي حقوق څه دي. نو دغه نظام پیغمبر راوړي او د پیغمبر نه پس بیا دغه نظام هایجیک شي، نو مولا ته صرف بیا قصې پاتې شي. ځکه غني خان ورته وایي چې ما ته د ژوند قصې مه کوه، ته د ژوند نه خبر نه یې چې الله ما له ژوند د څه دپاره راکړی دی، او الله زما نه په دې لږ ژوند کې غواړي څه. نو ناورم زه ستا قصې د ژوند، ستا د ژوند قصې زه ناورم. ته چې کوم د ژوند قصې کوې د جنت او دوزخ، دغه زه ناورم. دغه ځکه غني خان ولې ناوري؟ ځکه یې ناوري چې څه نفع نه رسوي. ګینې تاسو زه چیلنج کوم، تاسو ته وایم چې تاسو مشاهده وکړئ، تاسو تجربه وکړئ چې تر اوسه پورې تاسو د څومره مولانو خبرې اورېدلې دي او څومره کتابونه تاسو لوستلي دي، څومره وعظونه نصیحتونه تاسو اورېدلي دي، نو تاسو له د ژوند د تېرولو کوم سفر چې دی که نه، د هغې د یو قدم رهنمایي دله کړې ده. تاسو ته پکې څه میلاو شوي دي؟ لکه ما ته خو په دې دومره عمر کې هېڅ میلاو نه شو که نه، تر دې پورې چې د منزل د تعین هم د دې سره څه انتظام نشته دی. نو غني خان ورته سلام وکړي چې یاره زما نه غلی شه. بیا غني خان ورته وایي چې زه نه مالي یم نه خان د باغ، ما ته څه لکې داستان د باغ. غني خان بیا خبره کوي چې ته چې ما ته د جنتونو دوزخونو د قصې مسې کوې که نه، چې یاره جنت کې به دا یو هغه وي، نو زه خو مالي هم نه یم او نه د باغ خان یم. باغ جنت ته ویلی شي که نه، جنت باغ ته ویلی شي. اوس د جنت یعنی د باغ قصې به یا په مالي خوږې لګي او یا به د باغ په مالک باندې ښې لګي، خوږې لګي. یو سړی د په ښار کې اوسي او هغه مزدورۍ له روان دی، یا سکول کې ټیچر دی، یا هر څه چې دی، هغه د باغ یعنی د باړۍ نه خبر نه دی، نو دته کو څوک د باغونو قصې کوي او د هغې اهمیت او د هغې فضیلتونه ورته بیانوي، نو ده باندې نه لګي. نو غني خانم دغسې انسان دی، د مولا بالکل مختلف دی. مولا صاحب صرف د باغونو قصې کوي. غني خان ورته وایي چې ته ما ته ولې کوې؟ لکه ګوره د یو میدان کم خلق چې دی، نو هغه په آپس کې ښه ګپ شپ ویشتلی شي، چې چا څه کسب وي د هغې متعلق خبرې کوي. انجینران د انجینرانو سره ښه خوشحاله وي، پایلټان د پایلټانو سره ښه خوشحاله وي، دوکانداران د دوکاندارانو سره ښه خوشحاله وي،
او بیا نوکر چې دی نوکرانو سره خو خوشحالي د خپل تجربو د خپل مشاهدو قصې او بل تکي او اوري نفع ورته رسوي. نو غني خان ملا ته وایي چې یاره ته زما د طبقې نه یې، ته خو ماته د باغ قصې کې، نو زه نه مالي یم نه خان د باغ. ټیک شوه؟ نو ماته څه لیکې داستان د باغ، بیا ماته د باغ قصې ولیکې. ښه نو چې غني خان نه مالي دی او نه د باغ خان دی، یعنی د جنت سره یې څه واسطه نشته دی. کم تصور چې د جنت مولا وړاندې کوي، د جنت تصور چې کم مولا وړاندې کوي، دغه سره د غني بابا د سره واسطه نشته دی، تعلق نشته په ذهن کې اډوکینی نه. نو بیا ورته وایي چې زه خو د شاتو مچۍ یم، شات پیژنم او ګل پیژنم. شاته ګبین ته وایي که نه، زه خو د ګبین د جوړولو دپاره الله یو مچۍ پیدا کړی یم. څنګه چې مچۍ الله تعالی پیدا کړي، د دې کار څه دی، دیزي ګلونو له لرې لرې سفر کوي، د هغې نه رس راوړي او بیا راځي خپل هغې ګبین له، او پای کې د الله په حکم باندې دی ګبین جوړوي د انسانیت د خولې د خوږولو دپاره او د انسانانو د شفا دپاره. فيه شفاء للناس، په دې ګبین کې څه دی، شفا ده. نو غني خان ورته څومره خوږه خبره کوي. زما عزتمندو، موږ له پکار دی چې موږ ځان وپېژنو. په دې کې غني خان موږ ته درس راکوي چې یاره زه څوک یم. نو دا غني خان د خپل ځان خبره نه کوي، زم لکه ما له پکار دی چې زه په خپل ځان سوچ وکړم چې زه څوک یم. نو غني خان دغه وایي چې زه خو د شاتو مچۍ یم. هغه مچۍ یم کوم چې شات جوړوي. نو مچۍ شات د ځان دپاره نه جوړوي، په خپله یې نه خوري، انسانان یې خوري. او ولې خوري؟ خوږ دی او ځکه یې خوري چې الله په دې کې ما شفا اچولې د انسانانو دپاره. نو شات پیژنم او ګل پیژنم. غني خان وایي چې زما ډیوټي څه ده؟ زما ډیوټي ده شات جوړول. نو د شات چې جوړی، د شات هغه مچۍ ګل لځي، بیا د هغې هغه رس راوړي ګبین له راځي، شاتو له راشي. ټیک شوه؟ نو شات پیژنم او ګل پیژنم. یعنی غني خان ورته وایي چې دا تا چې کومې قصې مېسې جوړې کړي دي، نو ما خو د دې سره څه دلچسپي نشته دی. زه الله تعالی د دنیا ته رالیږلی یم او زما نه الله څه غواړي؟ ګبین غواړي. زما نه الله تعالی د ژوند د تېرولو هغه طریقه غواړي او هغه کردار غواړي. زما نه الله کومه مطالبه کوي چې زه به ژوند څنګه تېروم. نو زما مثال د شاتو د یو مچۍ دی. د شاتو مچۍ څه کوي؟ هغه ګل له لاړه شي او بیا راشي ګبین جوړ کړي، دغه ګبین انسانان خوري او د مرضونو نه شفا مومي. نو دغه رنګې زه به مخلوق له څه ورکوم؟ زه الله پیژنم. ګل څوک دی؟ الله دی. مچۍ څوک ده؟ شات څوک دی؟ نو دا مخلوق دی. زه الله سره زما تعلق دی، زما سره ربط دی. نو زه به راز او نیاز د خپل رب سره کوم. اوس رب به ماته څه وایي؟ زما عزتمندو، الله تعالی د انسان نه څه غواړي؟ الله د انسان نه، تاسو په الله یقین وکړئ، عبادتونه یې نه غواړي. الله تعالی هغه سایل صاحب وایي که نه چې پتري وخم سایل په د خپل ټوټې ټوټې کچ کول، خیر د پښتنو نه د پښتو دپاره غواړم. الله تعالی چې څه هم مطالبه کوي، څه هم غواړي د انسان نه، نو د انسانانو دپاره ترې غواړي. د انسانانو دپاره ترې د خیر ښېګړې معاملې غواړي چې انسانه ستا د یو حرکت نه بل انسان ته ضرر ونه رسي، او ستا هر حرکت چې دی دا د بل انسان په ښېګړه باندې تمام شي. دغه الله تعالی د انسان نه د خیر معامله غواړي، د ځان دپاره نه، د انسانانو دپاره غواړي. لکه څنګه چې سایل صاحب وایي چې زه کچکول مې راغستی دی او ما کچکول په هغې باندې پتري وخم، یعنې جوړوم بیا او وزمه د پښتنو نه د پښتو دپاره چې پښتنو پښتو وکوي، پښتو وپېژنئ، پښتانه شئ، د هغې دپاره ته خیر غواړم. نو الله تعالی پیغمبران رالیږي، کو کتابونه رالیږي، نو صرف د دې دپاره نه رالیږي چې بس ما ته بس ټیټ شي او ما ته نیغ شي. نه نه، داسې نه ده. تاسو د انسانانو سره هغه معامله وکړئ کومه چې ورسره ما کړې ده، یعنې د خیر معامله. څنګه چې مور پلار د بچي نه، لکه مور پلار یې د هغوی بچي که نه، نو د بچو کې یو مشر یې، بیا پسې دویم دریم څلورم څه بچي واړوي،
دا مشر زر زلمی شي د تعلیم وکي زر زلمی شي نو په د باندې تعلیم چا کړي مور پلار کړي د څه لپاره کړي دی چې یاره دا نور بچي چې دي د دې مدد به زما دا مشر بچي کوي. اوس مشر بچي را ورسي او هغه لکه د سارو د کور وځي چې مړه زه پیسه کوم نو آیا مور پلار به دغه بچی نه خوشاله مور پلار د بچی نه څه غواړي هغه تی غواړي کم چې د مور پلار کوم معامله د خپل بچو سره کړي او د سره کړي دا چې ګوره ته موږ څنګه وساتلې نو اوس موږ بوډاګان یو او ستا خویندرونه لا چې نور دین چا کوی دی نه شي چا ودونه نه شي چا تعلیمونه نه دي پوره کړي کنه نو د دې د بوج به ته اوچته اوس الله هم دغه غواړي لکه څنګه چې مور پلار د بچی نه دغه مطالبه کوي د مشري بچی نه دغه بچی نه څوک چې د سکولو جوګوي او قابل وي دغه رنګي الله تعالی د انسان نه د انسان سره د دغه سي د خېګړې د خیر د معاملې کولو مطالبه کوي. نو غنی خان وای چې یاره زه د الله سره راز او نیاز کوم او دغه راز او نیاز چې دي نو په دې کې ماته الله څه وایي چې سره نه غواړي زاقه کوم زه ګل پیژنم الله پیژنم مخلوق پیژنم یعنی د الله سره زما معامله څه ده الله زمانه څه غواړي د مخلوق په ما باندې څه حق دی مخلوق زمانه څه غواړي زه خو دغه پیژنم جنتونه دوزخونه ستا قصې دي زه یو وړه لولکۍ یم ساتله راتلل او تلل پیژنم او زما مثال د یو وړوکي پرپرکي دی پرپرکۍ څه چل کوي دا دنیا یو باغ دی او دا انسانان ګلونه دي نو موږ راغلي یو لکه څنګه چې یو پرپرکۍ وړوکی پرپرکۍ هغه راشي په ګل باندې کینې لږ ساعت دپاره او بیا لاړ شي موږ په دې کور کې ناست یو دلته کې داسې قدرتي بوټي دي چې پای کې ګلونه دي زه یې نه دا پرپرکۍ راشي لږ ساعت پې کینې بیا لاړ شي والوځي نو زمونږ په دې دنیا کې وسیدل دا ابدي نه دي دایمي نه دي بس راغلی یو خو کینې بس زه یو وړه لولکۍ یم سات لا راتلل او تلل پیژنم زما ما ته د خپل راتلو او بیا د واپس دتلو مقصد معلوم دی چې زما څه کار دی مولا کم سړی ګمراه کوي لکه مولا چې څوک ګمراه کوي نو کم خلق د مولا په خبرو باندې او په فلسفو باندې په قصو باندې ګمراه شي چاته چې د خپلو د راتللو او بیا د واپس تلو څه مقصد نه معلوم نو پرپرکۍ چې باغ ته راځي هغه ته خپل مقصد معلوم دی او بیا چې مقصد پوره کی والوزي زه یو قطره د نسیم یم او بس یو لمحه د ماښام پیژنم زما مثال د نسیم یعنی د ماښام کې چې کومه هوا راوځي په ماښام کې چې کومه هوا کومه سیلۍ رالوځي نو زه د هغې یوه چپه یم دا انسانان د دې مثال د څه دی د دې مثال د نسیم د سیلۍ دی او یو انسان پکې څه دی پکې یو چپه ده چپه څه چل کوي چپه سین له حرکت ورکړي مستي پکې پیدا کړي په دغه مستۍ باندې د خپل منزل ته یعنی سمندر ته ورسي نو غني خان وایي چې زه یو چپه د نسیم یم زه د دقې سیلۍ یوه چپه یم یو لهر یم نو بس یو لمحه د ماښام پیژنم ما ته د ماښام که دغه د ماښام سیلۍ د ماښام په وخت کې رالوځي دغې ته نسیم وایي نو زما د رالوتلو چې کوم وخت دی هغه زه پیژنم یعنی مونږ اوس دې دنیا ته راغلي یو نو دا زمونږ د رالوتو وخت دی چې څوک لاړ شي خبره ختمه شوه نو زما د راتلو چې کوم مقصد دی زه په هغې باندې پوه یم او ما ته پته ده چې یاره دا چپه به زه لکه نسیم چې رالوځي نو څه چل کوي ماحول و موسم ښایسته کړي انسانانو زړونه چې دی خوشحاله کړي نو ستا هم دغه کار دی یعنې انسان به دا ته بیا ویم ټیک شه بیا وایي چې زه یو قطره د شراب ویم شونډې پیژنم او جام پیژنم زما مثال د شرابو د یوې قطرې دی ټیک شوه نو شرابو قطره څه چل کوي شراب چې دی هغه جام پیژني یعنی په جام کې شراب پراتی او د هغې مقصد دا دی چې یو رین لاړ شي د شونډو سره یې ولګوي ویسکي نو زه شراب نه یم غني خان ځان ته څه وایي د شرابو یو قطره
نو زما مثال هم ستاسو مثال هم د هر انسان مثال د شراب دی او قطرې دی او موږ له ځای یعنی الله په دې دنیا کې کم ځای جوړ کړی دی جام دی پیاله کنه او بیا شونډې دي د الله تعالی شونډې دي چې د دنیا دې مثال به موږ یو جام واخلو موږ پکې د شراب یو له شراب یو قطره یو موږ بس کی سوکو الله بنس کی کنه شراب رینس کی نو چې کله زه شراب قطره شم زما سکون کې سوکته نو سکون کې مې الله دی نو زه د الله شونډې پیژنم رین په شونډو باندې شراب سکي ټیک شولا نو زه یو قطره د شراب ویم شونډې پیژنم او جام پیژنم زه پیژنم چې څوک په مسکی زما تعلق د چا سره دی جام پیژنم زما د ژوند زما د وسیدو کنه کوم ځای دنیا چې ده زه د دینم په خبر یم یعنی مقصد دا دی چې د الله مین دته د مولا د رهبری ضرورت نشته چې مولا دې د رهبر شي بلکې د مولا رهبری پیغمبر د الله چې کنه نو هغه مولان د هغه رهبران کیږي کنه هغه به د مولانو رهبرانی عیسی علی السلام راغې هغه د مولانو رهبر جوړېدو مولانو وی چې ښه دا چل دی پانسی کو لکه مونږ به ته نه وایو چې پانسی کو خو دنیا نه وزغلو ټیک شو یحیی علیه السلام مړه سلور زره پیغمبران دي مولانو وجلی د بنی اسرائیل نو بیا وته غنی خان وای چې نو ما ته سره کې داستان د باغ ز نه مالی ما نه خان د باغ اوس غنی خان د خپل تعارف وکړو چې ګوره ز سېما ز د شاتو مچېما زما کار څه دی ګل لتلو او دا غینه رس راوړو غبین جوړول زما مثال غنی خان وای چې زه یو وړوکې پرپرکې ما بس باغ ته د یو سات تپار راغلم بیا بزم دغه پیژنم زه د نسیم د سیلې یو چپای ما بس د خپل رالوتو هغه وخت پیژنم چې په کوم وخت کې بالو زما لکه دا اوس مونږ په کار چې مونږ ځانو پیژندې کنه چې مونږ والوته او بیا وای چې زه د شراب یو خطر یم ٹھیک شو زما چې کم کار دی هغه پیژنم شراب د څه د پاره دی د نسیم څه کار دی او د لولکې د راتلو څومره وخی باغته او دغه رنګ د شاتو د مچۍ څه کردار دی او هغه څه کې د هغې څه ذمواري ده نو غني خان وایي چې ما خو دقه یم نو بیا ماته ته د باغونو قصې ولیکې داستان قصې ته ویلی شي زه مالی هم نه یم او زه د دغه باغ مالک هم نه یم مچۍ پرپرکې نسیم او د شرابو قطره د دې د باغ سره اړو تعلق نشته پوه شوې لکه ستا کار څه دی ستا کار خپله ذمواري ده ستا چې کومه ذمواري ده ته ځان وپېژنه بیا خپل کار کوه ستا د جنت سره څه کار دی ستا د جزا او د سزا سره څه کار دی ستا د قسمت سره څه کار دی ستا د جنت د قصو سره څه کار دی دغه ستا کارونه نه دي ستا کار چې څه دی هغه تو ګوره دغه څلور نسبتونه الله درکړي په دی کې ځان وپېژنه بیا غني خان وایي زه خو د شاتو یو مچۍ یم شات پیژنم او ګل پیژنم ټیک شوه غني خان ته بیا خپل تعارف کوي دا مکرر کوي که نه تکرار ورسره کوي او په دې مې تاسو ته خبرې وکړې بیا ورته وایي چې زه یو وړه لولکۍ یم سات له راتلل او تلل پیژنم نو بیا ورسره خبره کوي چې یاره زه خو یو شرنګ د ګونګرو یم پنځمه خبره څه ده خپې د رقاصې کې تال پیژنم ګونګري تاسو ته بار بار زه وایم که نه غني خان دا ډېر استعمال کړي دي تال او شرنګ او که نه د ګونګرو نو دا رقاصه چې کله ګډېږي د ګونګري د خپې ته اچولي د دی نه چې کوم شرنګ وځي دغه شرنګ نه ساز جوړول د نورو موسیقۍ د آلاتو د هغې ساز سره سمون راوستل نو غني خان وایي چې زما مثال څه دی زه د ګونګرو یو شرنګ یم شرنګ څومره خوږي نو د رقاصې په خپو کې چې کوم تال دی د هغې غږول پیژنم یو رقاصه چې په خپل خپو باندې ګونګري تړي او شرنګ ترې وباسي نو څه غواړي او خلکو له سرور ورکول که نه د دغې نه شرنګا چې خلق دته متوجه شي دې رقاصې ته متوجه شي خلق خوشحاله شي د دې رقاصې چې کوم محفل دی
هغه محفل په کوم مقصد جوړ شوی دی هغه مقصد پوره شي. ټیک شوله. نو زه څوک یم؟ زه د ګونګرو یو شرنګ یم. زما نه به اواز وځي که نه؟ چې اواز وځي نو دا څومره لکه ربابي دی، رباب دی، دوپړی دی، باجا ده که نه، او سرینده ده، او قسمه قسم شپېلۍ ده. نو د دې سره د دې ساز سره ځان سمول. مثال په طور باندې الله تعالی دلته پیغمبران را لېږلي دي، الله سبحانه وتعالی دلته ولیان را لېږلي دي، د هغوی خپل ساز دی. زما عزتمندو الله دلته کې نیکان خلق را لېږلی دی، لکه دا ساینسټسټ چې دي که نه، ساینسدانان چې دي، دا هم د الله ولیان دي. دی لکه مخلوق ته خیر رسوي. دا اوس ساینس دی که نه، ستاسو سره مخامخ یم. نو څه چل کړی ساینس؟ دا علم دی، او علم پیدا ورکړله. نو دا د الله دا ولیان چې راځي، دا عالمانان چې راځي، عالم دې ته وایي. ټیک شوه. نو دی چې راځي دی یو ساز وهي، د دې یو زه ماله نومونه نه راځي، خو د دې چې کوم ساز دی نو د هغې سره تصادم اغستل نه دي، هغوی سره د تصادم لار اختیارول نه دي. چې پیغمبر یو خبره کوي مولا بله وکړي، ولی یو خبره کوي مولا بله وکړي، یا لکه ساینټسټ یو خبره کوي مولا په بله رواني. دا صرف زمونږ د مذهب مولا نه بلکې د هر مذهب مولا چې دی. نو مقصد دا دی د غني بابا چې زه خو یو شرنګ د ګونګرو یم، خپې د رقاصې کې تال پیژنم. الله سبحانه وتعالی به موږ د رقاصې سره دغه کړو که نه، تشبیه به ورکړو. الله سبحانه وتعالی د انسانان خوشحالول غواړي، او په دې کې الله تعالی محفل جوړ کړی دی. او بیا څه چل دی؟ الله تعالی خلق کې نولی دی. هر سړی خپل خپل ساز وي، او هغه ساز چې وي نو په یو فکر یې وي چې یاره د ساز کې تصادم پیدا نشي، اختلاف پیدا نشي، جنگ جوړ نشي. دا چې کله لکه موافق غږیږي دا سازونه، نو د محفل خاوندان هغې سرور واخلي، هغې خوشحالي. او زه تصویم چې د هغوی هغه جذبې او خوشحالۍ کم حد ته رسي، څومره خوند ورکوي، هغې ته خوندونه واخلي. نو د دنیا هر انسان خو ولیم نشي جوړېدی، پیغمبر هم نشي جوړېدی، ساینټسټ هم نشي جوړېدی. زه به وګورم نو لکه مثال په طور باندې کو یو سړی ملا دی، یو سړی پیر دی، یو سړی محقق دی، دې وګوري چې چا انسانیت ته خیر رسولی دی، چا هم انسانیت ته خیر رسولی، د هغو د موافق شي، د هغو د اختلاف، د هغو سره د اختلاف نه کوي، د هغو سره د جنگ نه کوي. نن چې ساینس کم تحقیق وکړي، 100 کاله مولا اختلاف کوي، مولا ورسره جنګي. او ساینس دا د الله تعالی څه دی، الله تعالی علم ورکړی دی. او کله چې څوک څه نظریه قایم کړي نو وړاندې اختلاف ورسره د مولا وي. ګوره په فوټو باندې تر اوسه تصویر چې دی که نه، فوټو په تصویر باندې تر اوسه پورې اختلاف و. شکر دی د کیمرې رالې مولانو، یعنې جوماتونو ته هم کیمرې نه نوتلې، اوس هېڅ هم نشته دی. نو 100 کاله کو 100 کال د پاسه مولا د څه سره جنګ وکړو؟ د تصویر سره جنګ وکړو. دا خو د خدای پاک د ساینسدانانو له توفیق ورکړي، او الله تعالی دې له نور همت ورکړي چې دې څه پروا نه کوي. یعنې دې مولانو سره د کفر د فتوی نه بله څه خبره نشته، او چې څوک هم څه ایجاد کوي د دې دا خیال دی چې دې د الله سره جنګ کوي، دې د الله سره د جنګ هغه بګل چې دی هغه بجاو کو. یا لکه د خدای دوستانو ساینټسټ څوک دی؟ ساینټسټ شارح دی، دې د الله تعالی د کائناتو شرح وکړي. اوسپنه په دې ځمکه کې پرته ده، ساینټسټ راواغستله، شرح یې وکړه، څه څه ترې جوړ شو، څه څه ترې نه جوړېږي. نو دا شارح دی، څنګه چې یو مفسر د قرآن تفسیر کوي، د قرآن د آیاتونو، دغه رنګې یو ساینټسټ چې دی، دی د الله تعالی د کائناتو، دا کائنات دا هم څه دي؟ دا آیاتونه دي. یعنې تاسو به وینئ زما شاته دا ونې یې نه، دا څه چې تاسو یې نه که نه، نو دا آیاتونه دي او د دې شرحه، یعنې دې تفسیر څوک کوي؟ ساینټسټ کوي. په څه باندې؟ وړاندې نظریه قایم کړي او بیا ایجادات وشي، بیا ترې خیر خورېږي، لکه د ونې نه، د ونو نه څه جوړېږي نه. نو دا شرحه ده. زما عزتمندو جنګ نه دی. ساینټسټ د الله سره جنګ نه کوي،
اوس یو ساينټیست دی او هغه الله نه مني، یعنی غیر مسلم دی کنه، الله نه مني، دا خپل مسله ده. او داسې وخت پر راشي چې وبې مني، کو نه مني، کو الله نه مني هم تا ته خیر در رسې کنه، ستا سره جنگ پسه دی. نو غني خان دغه وکړي چې زه خو یو شرنګ د ګونګرو یم، خپې د رقاصې کې تال پیژنم، او بیا وایي زه یو بسره د سوز یم، غم پیژنم او وصال پیژنم. زه بسره خو پیژنې کنه، د تنور چې ولګي او د هغې نه د بسرې یو لمبه خیږي او د لمبې نه بیا واړه واړه بسرې بره خیږي. نو غني خان وایي چې زه د خفګان د سوز، یعنې د خوشحالو نه سوز، هغه سوز چې په هغې کې ساز هم وي، چې هغه هغې کې ساز پټ وي، سوز او ساز کنه، غم او خوشحالي. غني خان وایي چې یاره زه د سوز یو بسره یم. سوز به ځکه چې انسان راغلی دلته کې د چا نه چې راغلی دی، نو برای راست د هغه سره اوس تعلق نشته دی. ټیک شوه، انسان دلته کې انسان ته ځان د الله مین ته په دې دنیا کې ځان یوازې ښکارېږي. دا صحرا ده، او په دې کې چې انسان یوازې شي، لکه یو ماشوم چې د پلار ګوته نیولي او اچانک د پلار ګوته ترې لرې شي او دی لاړ شي، د نورو خلکو په لاس ورشي، نو په دغه ماشوم څه تېرېږي زما عزتمندو. دغه رنګ د الله د مین حال دی. موږ خو په عالم ارواح کې د الله ګوته نیولې وه، او دې سارا ته چې رالو ګوته الله تعالی واپس واخیستله. موږ بل طرف ته منډې کړې چې وکتلې پلار نشته، الله نشته، اوس چغې دي، سوري دي، سوز دی، غم دی چې الله کله به پلار وینم. نو هله بچی خوشحاله شي چې پلار له ورسي. زما عزتمندو، دغه غني خان وایي چې زه د دغې سوز یو بسره یم، او څه پیژنم، غم پیژنم او وصال پیژنم. ما چې زما او د الله تعالی د په منځ کې چې کوم موجودګي راغلې، دغه غم پیژنم، او خدای مکه بیا ورسره میلاو نشم، بیا زه الله دې نه کړي چې ناکامه شم هغه ته په رسېدو کې، نو د هغې خبرې غم هم پیژنم چې دغه څومره نقصاني خبره ده. او څه پیژنم، وصال پیژنم، یعنی د الله سره د یو کېدو کومه لار چې دا غم پیژنم، د یو کېدو چې کوم خوندونه دي، مزې دي، کومې خوشحالۍ دي، هغه هم پیژنم. سوز د کومې خبرې دی، غم د کومې خبرې دی، راجدای شوي یو، او یاره چې بیا به لاړ شو کنه، دغه سوز دی. او وصال امید دی چې ها میلاو بشم سره. نو دا د غني بابا د مولا سره چې کوم اختلاف و، چې مولا صرف د جنت قصې کوي او د جزا او د قسمت خبرې کوي، د جنتونو د دوزخونو خبرې کوي، منطق او فلسفه ده، نور د سره څه نشته دی. او دلته کې غني خان څه دی، یعنی دا غني خان چې کومې خبرې وکړي، دا شپږ خبرې، نو دا د کردار نه ډکې خبرې دي. که یو انسان په دې رنګونو کې ځان رنګ کړي، دی الله له ورسي. کو چېرې یو انسان د دې رنګونو نه خبر نشي او په دې رنګونو ځان رنګ نه کړي، دی به ناکامه شي. اگر کو دی د مولا مقتدي دی، کو دی مأموم دی، کو د مولا مرید دی، دی کو هر څه دی، خو تباه بشي، برباد بشي. نو دا د غني بابا نظم و چې استاد خوښ شوی نور ته ورسوي. الله مو خوشحاله کړه.